ملګرو خپل واتساپ هم اوس چک کړئ چې آیا ستاسو واتساپ خو ستاسو د موبایل نه علاوه په بل ځای کې نه دی لاګین، ستاسو واتساپ خو چا یې کړی نه دی، د ځان سره یې خو نه دی کنیکټ کړی، آیا ستاسو د واتساپ میسجونه خو بل څوک نه ګوري؟ نو هم یې اوس معلوم کړئ. دغه لپاره ما یو ویډیو کړی و، ډېرو ملګرو کمنټ وکړی چې آیا که موږ سره دا لاګین وي نو موږ به یې لرې کوو څنګه، موږ به یې څنګه پیژنو؟ نو د هغې لپاره تاسو طریقه درښیم. دغه لپاره به تاسو راشئ په خپل موبایل کې به واتساپ راواړوئ. چې څنګه هم تاسو واتساپ راوړئ بره په دې 3 ډاټ کلیک کوئ، دلته به تاسو یو اپشن درکړي لینک ډیوایسز، په دې به کلیک واخلئ. څنګه هم تاسو کلیک کوئ که دلته تاسو سره دا پیج شو کېده او لاندې ورسره لیکلي کوم ډیوایس سره چې ستاسو موبایل کنیکټ وي، یعنې چا ځان سره کنیکټ کړی وي، نو هغه به ټول تاسو ته دلته شو کېږي. صحیح ده؟ که دلته تاسو سره څه ډیوایس یا دغه شان د کروم براوزر څه شو کېده، نو د دې مطلب دا دی ستاسو واتساپ په بل ځای کې هم استعمالیږي. که تاسو سره دلته څه نه راتله او خالي دغه اپشن و دا بره چې کوم دی، نو بیا د دې مطلب دا دی چې ستاسو واتساپ محفوظ دی، بل چا نه دی کنیکټ کړی. که چېرې تاسو سره داسې یو اپشن راغی لکه فار ایگزامپل دا یو اپشن دی ګوګل کروم میک او اس، په دې کې اوس زما دا واتساپ چې دی لاګین دی، نو بیا به تاسو په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ. چې څنګه هم کلیک کوئ دلته به تاسو ته مخامخ وښیي لاګ آوټ، تاسو په دې لاګ آوټ باندې کلیک کړئ. چې څنګه هم تاسو کلیک کړئ نو ستاسو واتساپ به د دغه ځای نه لاګ آوټ شي. دا لاګ آوټ شو، دا پیج شو. نو چې دا پیج شو کېږي د دې مطلب به دا وي چې زموږ واتساپ محفوظ دی، د چا سره کنیکټ نه دی. که تاسو سره دا پیج شو کېږي بیا خو صحیح ده، ستاسو واتساپ محفوظ دی. او که تاسو بزنس واتساپ استعمالوئ هغه ګورئ نو پای کې بیا لږ شانې بدل سیټینګ راځي. بزنس واتساپ کې هم په 3 ډاټ کلیک کوئ، دلته به تاسو سره لینک ډیوایس یو اپشن وښیي، په دې به کلیک واخلئ. دلته به تاسو سره داسې پیج کولاو شي. صحیح ده؟ دلته اوس وګورئ دا هم په یو موبایل کې لاګین دی. نو که تاسو سره داسې شو کېږي تاسو په دغه باندې کلیک واخلئ او بره به تاسو په دې 3 ډاټ کلیک کوئ. په 3 ډاټ چې څنګه کلیک کوئ ریمو اپشن به وښیي، په دې ریمو به کلیک واخلئ، دا به د هغه د موبایل نه ریمو شي. بیا به تاسو سره داسې پیج شو کېږي. نو که داسې پیج شو کېږي د دې مطلب دا دی چې ستاسو واتساپ د بل چا سره نه دی کنیکټ.